ډینګي لیونی کړمه یلکه رسته راشه او دی یولم وای دا دومره غټه دومره غټ خو نه یم لا ماشوم یم ناجوړ یم دې خوا راشه دا خو ډېر زیات وزن دی تا دا خو د شېول ته اواز وکړم ډینګي چې چلې یم ناجوړ یم راځه ځو ته هسپتال ته ځو ډینګي را ټک را کړلې وای وای اوس مې لنګي رپیږي چې پتا ډینګي اثر څنګه کړی په دې خو زه مریان یم خو راځه ډاکټر به پاسي وای شابه مندره زور که یو خو تا کې زور نشته څوک در ډوډۍ نه راکوي څوک به څه راکړي د بټګرام ټول راشن خو ستا خېټې کې پروت دی او دا دې رښتیا ووي ګټه کې د غورځېږم نه غورځېږي مړه د ټرک نه زیات غټې شکر دی چې ورسېدو هلو هلکه دا ته ما شل ځله وویل چې دا وینه راړه که نه یار مریض دی بېخوده پروت دی ستاسې پته لګي نه زه لږه زر راولېږه ښه یلکه تا ته خو ما د یو تیلې وینې ویلي تا خو راپسې پوره ټینکر راولېږه افرین افرین په ده منطق به زمونږ د پوره اسپتال کار وشي اسپتال پرېږده دا خو پوره بډګرام کار به پې زمونږ وشي یلکه راوې غورځوئ ډاکټر صاحب سمیخه خو نه ده راوې پرځوئ د رزق دشمن لا ډاکټره ویم چې په مری د خوله کېدم ستا وینه وڅکم زما په خیال 50 کسانو وینه څکل ظالمه ځکه خو د وینې ټینکر یې اوسه ډاکټر صاحب د ډینګي چیچل مکمل تباه دی ښه ما وی وینې ورکول راغلی ښکاري داسې په کوم ځای چیچل دی دومره غټ ایریا کې څه بدلېږي چې په کوم ځای چیچلی معلومول ستا کار دی ستا مطابق مشینري دلته چرته ده خو بس کوشش به کوم نو تا ځان د ډینګي نه بچ کو نه ته چیچلې څنګه یې ډینګي نه ځان بچ کو که مینګي نه ځان بچ کو خو غریب مکمل تباه دی تا لوم شربت فولاد را کوم ډاکټر صاحب مال ولي چې دې په اسانه بوزي او راولي बाबूलाल सरना कर कुम दीवाने गप मायन गाने अलग पति गुबान बुले सरना दगा oh no मयंदर बांध सयम तैयार बल मचोड़वा الکه یو خو تبای تو خو مکمل تبای oh no ډاکټر ادا سکه ډرپ په بالټه غلی شمړه دله خو بالټه نه دله خو ډرم پکار دی ډرپ خو د یو چونډه نه دی دله کدی وینې ضرورت شو
نو د ښار ټولو قصابیانو ته ووایه چې وینه راغونډه کړي او که د غوا پازیټیو وي او که د غوی پازیټیو وي د سنډا پازیټیو وي او که د میخې پازیټیو وي وینه راغونډه کړئ د دې یو سایډ به پې وشي. ډاکټر دومره غټه ستن تا له خو دا ټیکه داسې ده لکه ډنډې ته چې څاڅکې وکړې ځان ته وګوره او دې ټیکې ته وګوره. دویانې درله راکومه یوه کټوره سار په ناره خېټه یوه کټوره ماسپښین په ناره خېټه او یوه کټوره د ویده کېدو نه پس په ناره خېټه. صحیح شله؟ دا واخله. یو کټوره که یو چمچه؟ یو چمچ سره ستا کله ګزاره کېږي؟ زه خو یم چې کوزې سره وسکې. ډالډا، بریاني، مرچکې، مثالي، پراټا دا به نه خورم. نه 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 دا به ډېر ډېر خوري او په 24 غنټو کې به 22 غنټې وده کېږي. دا څه وایي؟ وای وای الکه دا څه کې لیونی شوی؟ دا مچان راته اوس هم ماشې ماشې ښکاري. هغه چا رښتیا ویلي دي پړي خوړلی بیا د مار نه یریږي. مار خوړلی بیا د پړي نه یریږي. نه یاره دومره بېغیرته خو نه یم چې د پړي نه به یریږم، د مار نه یره پکار ده. ډینګي یو ډېره خطرناکه بیماري ده او د ډینګي نه بچ کېدو لپاره موږ له پکار ده چې موږ خپل ارد ګرد ماحول صفا وساتو. موږ له چې کوم دی لوښي چې کوم دی دا کلاو پرېښودل نه دي پکار او اوبه څرګندې پرېښودل نه دي پکار. موږ له پکار ده چې هر کس خپل حفاظت په خپله وکړي، خپل خیال وکړي. او که تاسو دا زموږ ویډیو لږ شانې مو خوښه شوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او دا زیاتو نه زیات شیر کړئ. مننه.